بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو خپل خراب هر ډول میموري کارت فلش په خپل موبایل کې په اسانۍ سره جوړ کړو. زموږ میموري کارډونه چې کله موبایل نه اخلي نو موږ یې غورځوو. دا غورځوئ ما راشئ زما سره ټوله د جوړېدو طریقه دلته په ویډیو کې وګورئ. کله که چېرته تاسو یو داسې میموري کارډ ولرئ چې موبایل ته یې واچوئ ناٹ انزرټډ لیکي، یعنی موبایل یې نه اخلي یا نو سیمي کارډ لیکي، نو دا ډېره اسانه طریقه ده. په خپل موبایل کې ډېر په اسانۍ سره تاسو خپل میموري کارډ په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو که کوم میموري کارډ یا فلش ولرئ چې دا ډول ستونزه لري نو راشئ، زه دلته په ویډیو کې درته طریقه ښیم چې څنګه به دا جوړو. نو خپل میموري کارډ د موبایل په جیکټ کې اچوو او موبایل ته یې ور اچوو. تاسو اوس راځئ، اوس زه په عملي ډول تاسو ته ښیم. نو هر وخت چې تاسو کله سیم کارت ور اچوئ نو د سیم کارت مخ به یا د میموري کارډ مخ به د موبایل سکرین طرف ته کوئ. نو په دې طریقه تاسو راځئ، زه اوس میموري کارډ ور اچوم. دا د میموري کارډ مې ور اچولو. نو تاسو به اوس دا میموري کارډ چې دا ما سره ډېر پخوانی ده، موبایل یې نه اخلي. نو ما داسې اکثر میموري کارډونه یا تاسو یا نورو ملګرو ما غورځولي دي. نو اوس راځو مای فایل ته، یعنی فایل منیجر ته راځو. تاسو راځئ، اوس زه فایل منیجر خلاصوم. ګورئ میموري کارډ مې هم ور اچولی دی، بیا هم نو انزرټډ لیکلی دی، یعنی دا سیم کارټ یې نه ده اخیستی، میموري کارډ یې مقصد نه ده اخیستی. نو دا په کومه طریقه سره کوو؟ نو راځئ اوس دلته زه مکمله طریقه سیټینګ ته راځو. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو هر موبایل دلته یو اپشن لري، هغې ته وایي چې بیټري اینډ ډیوایس کیر. دلته یې زه اوس درته رااړوم، تاسو یې کتلی شئ. لاندې راځو، دلته ډیوایس کیر دا باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته څو اپشنان راځي، 3 4 یا 5 دنې. دلته سټوریج باندې مو کلیک کوو. سټوریج کې لاندې راځو، کله چې لاندې راغلو اډوانسډ دا یې لیکلی دی، نو په دې باندې کلیک کوو. تاسو یې ګورئ ویډیو کې، هلته وګورئ ناٹ انماونټډ لیکلی ده، دا ماونټین کوو. چیکینګ روان ده، اوس د میموري کارډ خپله سیکي. وګورئ میموري کارډ کار شروع کړو، 15 جی بي یوز شوی ده، این 8 جی بي میموري کارډ ده، 15 جی بي مصرف شوی ده. اوس راځو میموري کارډ ته ورځو چې څنګه اخیستی ده که نه یې ده اخیستی. دې ځای نه وځم زه بیرته مای فایل ته ځم، یعنی فایل منیجر ته ځم. وګورئ تاسو کتلی شئ چې میموري کارډ یې اخیستی دی او دی ورته د هیل شوم. نو دا ډېره اسانه طریقه وه. په دې طریقه سره تاسو کولی شئ خپل ټول پخواني میموري کارډونه یا فلشونه جوړ کړئ. نو ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته ښایسته ښایسته ویډیوګانې له تاسو سره شریک کړو. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.